سلام مدیر صاحب، کولی شي راته ووایي د نظارت کارشناس څوک دی؟ وعلیکم سلام. د نظارت کارشناس هغه مسلکي شخص دی چې د یوې ادارې او پروژې د ټولو فعالیتونو څارنه، ارزونه، د کیفیت کنټرول، د اسنادو کتنه، د پلانونو پر وخت تطبیق، د خطرو کشف او د مدیریت لپاره د معیاري راپورونو وړاندې کولو مسؤلیت پر غاړه لري. دا شخص د ادارې د سترګو، غوږونو او عقل رول لري. کولی شي راته ووایي د نظارت کارشناس اصلي موخه څه ده؟ د دې بس مهم هدفونه په لاندې ډول دي: په اداره کې شفافیت رامنځته کول، د بودیجې د غلط مصرف مخنیوی، د کارونو د کیفیت لوړول، د پروژو د حقیقي پایلو معلومول، د ستونزو په وخت درک او مدیریت، د ادارې د اصولو او مقرراتو پلي کېدل. په ساده ډول نظارت کارشناس ډاډ ورکوي چې اداره سم لوري ته روانه ده. ډیره مننه. د نظارت کارشناس مهم مسؤلیتونه کوم دي؟ دا بس د ادارې په هره برخه کې د څارنې مسؤلیت لري. ځینې مهمې دندې دا دي: لومړی، د ساحوي لیدونو ترسره کول، یعنې پروژه په خپله سترګو لیدل، کارکوونکو ارزونه، د ساحې د وضعیت تحلیل، د خلکو شکایتونو ته غوږ نیول. دوهم، د اسنادو او راپورونو تحلیل، یعنی د فعالیت راپورونو چمتو کول، مالی اسناد لکه انوایس، پیمنټ شیټ، همدارنګه د پروژې پلانول او بودیجې قراردادونو د کیفیت جدولونه جوړول. دریم، د خطرو او ستونزو تشخیص، یعنی پر وخت خبرداری ورکول، ستونزې ثبتول او مدیریت ته وړاندیزونه کول، خطرونه طبقه بندي کول، لکه د ټیټې کچې خطر، منځنۍ کچې خطر، همدارنګه د لوړې کچې خطرونو پیژندنه. څلورم، راپور لیکل، یعنی د لیدنې راپور، د اونیزو او میاشتنیو راپورونو جوړول، د شفافیت راپور، همدارنګه د کیفیت تحلیل راپور برابرول. پنځم، د اصلاح لپاره وړاندیزونه، یعنی د ستونزو حل لارې، د پلان تغییر یا خواله، د مدیریت لپاره عملی سپارښتنې. ډیره مننه. کولی شي راته ووایي د نظارت کارشناس ورځنی معمول څه ډول وي؟ یعنی د هغه ډیلی روټینز کوم شیان دي؟ هو ولې نه. د ایمیلونو او راپورونو څارنه، د پلان جوړولو غونډه، د ساحې لیدنه یا د دفتر فعالیتونو ارزول، د کارکوونکو د کار وضعیت څارل، د اسنادو کتنه، د ناسم فعالیتونو ثبت، د ورځې راپور جوړول، د مدیریت سره همغږي. ډیره مننه. کولی شي راته ووایي د دې بس لپاره کومې زده کړې اړینې دي؟ هغه کسان چې دا رشته غوره کوي باید لږ تر لږه لاندې زده کړې ولري: د ادارې او مدیریت برخه، اقتصاد، حقوق، عامه پالیسۍ، د انکشافي پروګرامونو پوهه، د څارنې او ارزونې کورسونه، د کمپیوټر او راپور لیکنې مهارتونه باید زده کړي. د نظارت کارشناس اړین مهارتونه کوم دي؟ لومړی مهارت هغه تحلیلي مهارتونه دي: د معلوماتو تحلیل، د ستونزو موندل، د راپورونو جوړول. دوهم اړین مهارت د راپور لیکلو وړتیا، پروفیشنل، واضح او معیاري راپورونه جوړول. دریم اړین مهارت د اړیکو ساتلو مهارت، له ټیم، ګټه اخیستونکو، دفتر او مدیریت سره د ښو اړیکو ساتل دي. څلورم اړین مهارت د قانوني او اداري اصولو پوهه، د پروسې او مقرراتو درک ده. پنځم اړین مهارت هغه د کمپیوټر مسلکي کارونه ده. باید د ورډ، ایکسل، پاورپاینټ، همدارنګه د آوټلوک، ایمیل، د کوبو او او ډي کې پروګرامونو سره بلدتیا ولري. شپږم اړین مهارت د مشاهدې ځواک ده. هره کوچنۍ ستونزه په دقیقه توګه تشخیص کول دي. ډیره مننه. د نظارت کارشناس د چلن اصول کوم دي؟ څه ډول چلن باید ولري؟ د نظارت کارشناس اصول په لاندې ډول دي: لومړی، بې طرفه،
هیڅ شخصي احساس، خواخوږي یا دښمني په پریکړو اثر نه کول. دوهم مهم اصل هغه امانتداري ده. رازدار پاتې کېدل دي. محرم اسناد نه خپرول دي. دریم اصول هغه مسلکی اخلاق دي. د خلکو سره په درناوي چلن کول، وخت پابندي، همدارنګه د ادارې حیثیت ساتل دي. څلورم مهم اصل هغه د عدالت اصل ده. د ټولو څارنه په مساوي توګه باید ترسره کړي. پنځم مهم اصل هغه د فشار لاندې کار ده. یعنی په حساس او ستونزمن حالت کې باید د تصمیم یا پریکړې نیولو وړتیا ولري. ډیره مننه. کولی شئ راته ووایئ د نظارت د کارشناس کومې تېروتنې ډیرې خطرناکې دي؟ هو ولې نه. ناسم راپور ورکول دي، د اسنادو غلط تعبیر دی، د صحیح معلومات په ناسم ډول لیږدول دي، د شخصي نظریاتو شاملول دي، د شواهدو پرته تور لګول دي، همدارنګه د محرم اسنادو لیک کېدل دي یا د محرم اسنادو افشا کول دي، د وخت بې نظمي ده، د مدیر له دستور پرته مستقیم عمل ترسره کول دي. ډیره مننه. کولی شئ راته ووایئ د نظارت د کارشناس د راپور معیاري جوړښت څه ډول دی؟ یا د نظارت کارشناس څه ډول معیاري راپور جوړولی شي؟ د راپور په جوړولو کې باید لاندې ټکي په نظر کې ونیسي. لومړی د راپور عنوان ده. دوهم د لیدنې ځای او نیټه ده. دریم د لیدنې هدف ده. څلورم مشاهده ترسره کول دي. پنځم ستونزې یعنی کمزور ټکي په نښه کول دي. شپږم قوي ټکي او پرمختګونه په نښه کول دي. اووم خطرونه دي. اتم د اصلاح لپاره وړاندیزونه. نهم نتیجې ګیري ده. لسم د راپور لیکونکي نوم او امضا ده. دغه پورتې ټکي باید په راپور جوړونه کې په نظر کې ونیول شي. ډیره مننه. کولی شئ راته ووایئ ولې په اداراتو کې د نظارت کارشناس بست مهم دی؟ ځکه چې د فساد مخنیوی کیږي، د غلطو پریکړو مخه نیسي، د پروژو کیفیت لوړیږي، د کارکوونکو د فعالیت کچه ښه کیږي، د خلکو ترمنځ شفافیت زیاتیږي، د ادارې د اعتبار ساتنه کوي، د بودیجې ضایع کېدو مخه نیسي. که نظارت نه وي، اداره د خطاګانو او ګډوډۍ لور ته ځي. کولی شئ راته ووایئ د نظارت کارشناس بس کومو ادارو کې ډیر اړین دی؟ هو ولې نه. وزارتونو کې، همدارنګه تعلیمي اداراتو کې، روغتیايي پروژو کې، ساختماني پروژو کې او نړیوالو مؤسسو کې، خصوصي شرکتونو کې، د څارنې او ارزونې برخو کې، د پرمختیايي پروژو دفترونو کې، هر ځای چې بودیجه، فعالیت، کیفیت او مسؤلیت وي، نظارت لازمي دی. ډیره مننه. کولی شئ راته ووایئ ولې ځینې خلک د نظارت له کارکوونکو څخه ویره لري؟ هو ولې نه. ځکه چې نظارت کارشناس د ضعفونو، فساد او بې نظمۍ کشف کوي. هغه کارکوونکي چې خپل کار په وخت او معیاري ډول کوي هیڅکله له څارونکي یا نظارت کوونکي څخه ویره نه لري. ډیره مننه. کولی شئ راته ووایئ که چیرته زه د نظارت کارشناس لپاره په دنده پیل وکړم کوم اصول باید عملي کړم؟ تل شواهد راټولوه، هره خبره په سند ثابتوه، بېطرفه او مسلکي واوسه، د خلکو سره په درناوي چلند وکړه، د راپور لیکلو مهارت تل لوړوه، د قانون او پروسیجر په مطالعه کې منظم اوسه، د ساحوي لیدنو لپاره چمتووالی ولره.